ګلبدین حکمتیار سره ځانګړې مرکې ته ځانګړې کړې ده. ښاغلی حکمتیار چې شاوخوا 4 کاله وړاندې د حکومت ضد نظامي جبهه کې ولاړو خو اوس له حکومت سره په سیاسي مخالفت کې قرار لري. په همدې حال کې د هیواد روان سیاسي او نظامي وضعیت هم له څو اړخونو له ننګونو سره مخامخ شوی دی. همدا سبا لپاره ټاکل شوی چې ولسمشر غني او دغه ټاکنیز سیال عبدالله هممهاله د لوړې مراسم ترسره کړي. ښاغلی حکمتیار د چا د لوړې مراسمو کې ګډون کوي؟ د ښاغلي غني د لوړې مراسم په ارګ ماڼۍ کې سبا دوشنبه ترسره کیږي او په دې مراسمو کې د ګډون لپاره بلنلیکونه هم استول شوي دي. ټاکل شوی دا مراسم 2 اونۍ وړاندې ترسره شوي وای خو د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې د لاسلیک لپاره وځنډول شول. دلته نورې پوښتنې هم شته چې آیا روان سیاسي وضعیت هیله ورکوونکی او که اندېښمنوونکی دا دې ته ورته نور مسایل به له ښاغلي حکمتیار سره په ځانګړې مرکه کې مطرح کوو. حکمت صاحب تاسو ښه ستړي مشئ که له همدې یوې ساده پوښتنې راپیل کړو روان سیاسي وضعیت ته هیله منې او که اندېښمن؟ بسم الله الرحمن الرحیم. متاسفانه روان سیاسي وضعیت ډېر پیچلی او دردونکی، څوک یې هم راتلونکي ته تمه نشي درلودلی. ګڼ شمېر لاسونه کورني او بهرني داسې دي چې د همدې موجوده وضعیت دوام او د بحران مزید تشدید غواړي. د سولې په وړاندې هم ستر خنډونه کور دننه هم او له بهر نه هم چې څوک د دې وضعیت دوام غواړي او خپلې ګټې د جنګ له دوام سره غوټه کړي غواړي د سولې بهیر شنډ کړي. د دې لپاره یو خدا ده چې افغانان له عقل نه کار واخلي او اسلام ته خپل هیواد او ولس ته ژمن لوري د دې بحران لپاره یو معقول د حل لار ولټوي. که داسې ونه شي نو شاید زیات هم باید راتلونکي ته هیله مند نه وو. د سولې موضوع کانې به هم راخلو خو که تازه تاسو ګورئ چې ولسمشر غني د دوشنبې په ورځ د لوړې مراسمو لپاره تابیا نیولې ده او د هغه ټاکنیز سیال هم غواړي چې هممهاله د لوړې مراسم ترسره کړي. ښاغلی حکمتیار د چا په مراسمو کې ګډون کوي؟ د هیڅ چا په مراسمو کې هم شرکت نه کوم. دا یو خندونکې لوبه، مسخره لوبه، د تعصب وړ. متاسفانه د تحمیل شوي خونړۍ دیموکراسي افغانستان ته همدغسې حالت ډالۍ کړی. دا د همدې دیموکراسي نتیجه ده. انتخابات مسخره او نتایج تر دې نه زیات بد او بالاخره هم ګورو چې پایله یې همدا چې موازي حکومتونه اعلان شي په یوه ورځ 2 جمهور رئیسان ځان بریالی ګڼي او د تعریف مراسم ترسره کړي. ماڼۍ هم کابل کې د یو بل نه 100 کیلومتره فاصله کې. د تعصب وړ خبره ده. په دې مسله کې منځګړیتوب هم کړی دی. په خپل هم تاسو کاندید وئ او د ښاغلي عبدالله له ډلې سره څو موده وړاندې ناستې وشوې د مختلفو جریانونو ترمنځ او دا اوس هم سیاسي هلې ځلې روانه دي چې بالاخره یو جوړجاړی رامنځته شي. دې باندې تاسو ونه توانېدئ چې بالاخره دا ټول جریانونه راټول شي او یوه جوړجاړي ته ورسېږي او د یو مراسم پر ضد 2 مراسم ولرو؟ موږ تل د دې هڅه کړې ده چې افغانستان یو قوي واحد مرکزی حکومت ولري. د اقتدار مستقل جزایر نه او حکومت په ټول هیواد باندې تسلط ولري. څوک هم تسلط ونه غواړي. د سیاسي لورو ترمنځ هم د حکومت په ارتباط توافق کوي. موږ یو حکومت ولرو نه 2. داسې حکومت چې د افغان ولس اکثریت ته د منلو وړ. د همدې لپاره مو په انتخاباتو ټینګار کولو چې باید شفاف وي، عادلانه وي، مشارکت پراخ وي او په نتیجه کې موږ د ملت ممثل پارلمان ولرو او د ملت د اکثریت د حمایت برخمن جمهور رئیس ولرو. متاسفانه چې داسې ونه شو. انتخابات ډېر زیات له تقلب نه ډک
مشارکت ډیر محدود. د افغان ولس 4.3% خلکو په انتخاباتو کې د شرکت مجال ترلاسه کړ. او د انتخاباتو کمیسیون هم چې څوک د انتخاباتو د تقلب او درغلیو ډک انتخاباتو بریالي اعلان کړی ده، هغه 2.1% رایه ترلاسه کړې ده. 2.1%. متاسفانه چې دې ته خلکو اعتنا ونه کړه. په هر صورت نن چې کوم څه روان دی، موږ د دې د حل لپاره هم هڅه وکړه. غوښتل مو چې د ټولو لورو ترمنځ توافق رامنځته شي. دغه دوه د تالیف مراسم ولرو او د تقابل دا وضعیت بدل شي په تفاهم روغه جوړه او په ګډه وتوانېدل شي د ټولو مهمو پیچلو ملي قضایاو لپاره د حل د منلو وړ حل ترلاسه کړو. په همدغه وروستیو کې هم چې ومولیدو د سولې جریان یو حساس پړاو ته رسېدلی، ایجابوي چې بل طرف ته موازی توحید شي او واحد موقف ولرو. د انتخاباتو دا لانجل نور پای ته رسېدلی وګڼو، دا باب نور وتړو. ما یو نوې طرحه وړاندې کړه. لومړی ډاکټر صاحب عبدالله او ښاغلي مخکني جمهور رئیس کرزي صاحب وته مې چې راځي همداسې وکړو، د انتخاباتو مثلا نور منتفي وګڼو، دا باب نور وتړ، راشو د سولې قضیې او دا ایجابوي چې موږ خپل موقف توجید کړو. ومو راځي کسان ډېره ګرانه ده. دا ومنو چې ښاغلی جمهور رئیس اشرف غني دی د حکومت په راس کې پاتې په ائتلافي او مشارکتي حکومت باندې هم ټینګار ونه کړو چې وزارتونه او اقتدار وویشل. دی بعد امتحان ورکړی د وحدت ملي ناکامه تجربه کافي ده چې بیا په دې باندې هېڅ کله هم ټینګار ونه کړو چې مشارکتي حکومت او د اقتدار د ویش په اساس یو حکومت رامنځته شي. د دې نه منصرف شي، پرېږده همدغه نظام دی، همدا حکومت او خدا د ټولو سیاسي لورو او کاندیدانو په موافقه د حکومت رئیس په توګه منل همداسې او خو د دې حکومت ترمنځ د دې لپاره چې د پیچلو متنازعې قضایاو د رامنځته کېدو مخنیوی وشي، اقتدار د چا په انحصار کې نه وي چې خپله خوښه په ټول ملت او ګوندونو سیاسي احزابو باندې تحمیل کړي. د جمهور رئیس په څنګ کې د تصمیم یو عالی مقتدر مرجع چې په ټولو مهمو ملي مسایلو کې به وروستی تصمیم همدا نیسي. دا مرجع دی هم د انتخاباتو نه د راولاړ شوي بحران لپاره مناسب حل ولټوي او د سولې په ارتباط هم خپله طرح توحید کړي، خپل مواضع او مواقف او دریځونه د توحید کړي، هیئت دې جوړ کړي، د هیئت ترکیب په ارتباط فیصله وکړي، د هیئت صلاحیتونه دې وټاکي او زموږ غوښتنې زموږ سره کار شي چې طالبانو مخالفینو ته څه ورکوو، له هغوی نه څه غواړو. د دې ټولو مهمو مسایلو په ارتباط باید فیصله د یو لوري په انحصار کې نه وي، د یو شخص په انحصار کې نه وي، بلکې ټول په اتفاق سره په دې ارتباط تصمیم ونیسي. فیصله مو وکړه چې دا قضیه به په ګډه بیل هم د دې ټولو معاصرو لورو سره یادوو، داخلي او بهرني، هم له ارګ سره، هم متحده ایالاتو له لوري سره او هم د ملل متحد له لوري سره. د سولې په ارتباط چې متحده ایالاتو کوم هیئت ټاکلی ښاغلی خلیزات له هغه سره هم موږ دا موضوع له ټولو لورو سره یاده کړې، بیل د هر یوه له لوري له همدې درې جهاتونو سره یاده شوې. متاسفانه تر ننه پورې موږ د یوه لوري مثبت ځواب ترلاسه نه کړ. چا یې ډېر مخالفت وکړه؟ یعنې چې تر همدا وه چې
یو سیاسي اجماع باید رامنځته شي په ټولو مهمو پیچلو متنازعې قضایاو باندې ارتباط که دا د انتخاباتو نه راولاړ شوي ستونزې دي او که د سولې مسله یعنې تاسو د موجوده د وحدت ملي حکومت دوام غوښته؟ قطعا نه. تاسو متوجه نه وئ چې ما ویل نور مشارکتي حکومت نه غواړو، په دې باندې باید ټینګار ونه کړو. یعنې که چې رئیس جمهور په راس کې پاتې کېدی خو همدغسې یو څه معنا لري؟ دا معنا نه لري. قطعا اوس منتهي د وحدت ملي حکومت موضوع خو نور منتفي ده، بساط ټول شوی ده، دوره هم ختمه شوې ده. یو لوري عملا اعلان کړی دی چې له اول د جزا وروسته د حکومت مشروعیت نه لري. اصولا هم دا یو غیر قانوني حکومت و تپل شوی، له بهر نه تحمیل شوی حکومت و ناکام بدنام چې ونشو توانېدلی یو قضیه هم د افغانستان حل کړی شي، امنیت یې تامین نه کړی شو، سوله یې رانوستله، د جګړې پای ته ونشو رسولی، هېڅ یې نه دی کړی. یو ناکام حکومت. دا تجربه باید هېڅکله د افغانانو په تاریخ کې بیا تکرار نه شي. هدف مو دا نه و جناب اشرف غني د جمهور رئیس په توګه منو، خو نه د منتخب جمهور رئیس په توګه، ځکه انتخابات لازمن دي، هیڅوک نه مري، نتایج هم څوک نه قبلوي. ولې د دې لپاره چې بحران حل شي هغه د جمهور رئیس په توګه قبول، او هغه هم باید له دې نه زیات څه ونه غواړي چې جمهور رئیس په توګه ومنل. خو دلته بیا سوال پیدا کېږي چې د موقت حکومت، د ائتلافي حکومت، د انتخابي حکومت، یعنی تعریف بیا هم دغه حکومت ګوند نه موقت حکومت دا نه د ائتلافي حکومت نه د اقتدار د ویش موضوع ده. موږ یو حکومت ته په کابل کې ضرورت لرو، همدغه دی. دا اوس چې څوک په ارک ناسته همدا د جمهور رئیس په توګه منو، ټول دغه مخالف لوري چې نه یې مني، د منتخب جمهور رئیس په توګه نه مني، همدغه دی د جمهور رئیس په توګه مني. خو په څنګ کې باید دغسې یو مرجعي چې د مهمو ملي مسایلو په ارتباط وروستۍ پرېکړه هغه وکړي، دوی باید همدې ته تمکین ولري. هېڅوک باید دا مسایل په خپل انحصار کې ونه لري. موږ ځو د دې په څنګ کې همدغسې شورا جوړ، او دا شورا هم ډېره اسانه، عملي، معقوله، او هغه داسې چې اوس 4 ټیمونه رامنځته شوي. په دې 4 لورو کې تقریبا ټول سیاسي ډلې، شخصیتونه، قومي شوراګانې، مدني ټولنې، دا ټول راغونډ شوي. د انتخاباتو په دوران کې همدغسې و، چا چې غوښتل سیاست کې څه ونډه او اغېز ولري هغه په همدې ټیمونو کې راټول شو. 3 ټیمونه: دولت ساز ټیم، ثبات عوام پالنې ټیم، صلح او اسلامي عدالت، او د ښاغلي جمهور رئیس اشرف غني د مخکني جمهور رئیس ښاغلي کرزي په محور چې کوم شخصیتونه راټول شوي دي، او دا هم یو لوری زیاته. دا 4 لوري دي په خپلو منځونو کې کښېني او په دې ټولو مسایلو باندې په اتفاق سره، په اکثریت اقلیت سره نه چې چا سره ویري که دلته لاړم نو کېدای شي 3 لوري زما په خلاف متحد شي او خپل نظر په ما باندې تعمیل کړي. نه، فیصلې به هم ټول په اتفاق او اجماع سره. خو دا خو ستاسو په طرحه کې شته، په بخښنې سره حکمتیار صاحب، اوس په تازه وضعیت کې اطمینان لرئ چې دغه دواړه د لوړې مراسم به ترسره کېږي، یا دا چې اوس کوم تګ راتګ روان دی د ارګو سپیدار ترمنځ، او بیا کومې خبرې اترې نورې ځینې سیاسي څیرې لکه ښاغلی کرزی، لکه ښاغلی سیاف چې کومې هلې ځلې کوي د دغه بحران د حل لپاره چې په هیواد کې د یو مراسم پر ځای 2 مراسم ترسره نشي، ځای به ونیسي په دې راتلونکو 4 ساعتونو کې؟ دغسې اطمینان لرئ؟ او ډېر قاطعیت سره خو سړی څه نشي ویلی، ځکه وضعیت هم بدلیږي، را بدلیږي، او د لورو او شخصیتونو مواقف هم ډېر زیات بدلیږي، را بدلیږي. د دې لپاره په یقین سره څه نشو ویلی. خو هغه څوک چې د تعلیف مراسمو په ترسره کولو باندې ټینګار کوي پرته له دې چې د ظروفو، شرایطو، فشارونو، ګواښونو وضعیت ته په پام سره دا کار کوي، هغه به ډېره لویه تاریخي اشتباه کوي، نتیجه هم نه لري و خندونکې د ماشومانو لوبه. اوس د کوم هلې ځلې چې وشوې په تېرو 2 ورځو کې، دا د څه لپاره؟ بیا هم لکه تاسو چې ویلې د ملي وحدت حکومت یوه ناکامه تجربه وه، واک د 2 ټیمونو ترمنځ وویشل شو. یعنې دغه هلې ځلې چې اوس کېږي د دغه جوړجاري لپاره بیا هم واک د 2 ټیمونو د ویش هڅه ده؟ مخکنی تجربې خو داسې شي چې وروستۍ فیصله به متحده ایالات کوي، نن به هم وروستۍ فیصله هماغه کوي. ډېره به ګرانې
ډېره به ګرانه چې کوم لوری دا جسارت وکړي، مخصوصا هغه چې په اقتدار کې شریک ول او امریکایانو اقتدار ورته سپارلی وي. هغه ته به ډېره ګرانه وي چې د امریکا د پرېکړې او تصمیم په وړاندې ودرېږي او بیا مقاومت وکړي. یو پوښتنه دلته هم ده چې تاسو په انتخاباتو کې دریم مطرح کاندید وئ، که چیرې بیا هم دغسې یوه فیصله وشي چې امریکا واک بیا د دوو ټیمونو ترمنځ وویشي، ستاسو عکس العمل به څه وي؟ موږ اصلا د اقتدار له ویش سره اصولا مخالف، دا د هېواد په ګټه نه کړو، دا د فتنو عامل ګڼو، دا اصلا په دغسې وعدو کې د تجزیې بنسټ کوم چې یو هېواد تجزیه کېږي. همداسې اقتدار ویش باید اصلا هیڅ شریف او وطنپال افغان ونه مني. همداسې ویره خو شته. تل باید په دې باندې ټینګار وکړو چې د ډلو شخصیتونو ځای او مقام باید ملت وټاکي او د انتخاباتو له لارې وټاکل شي، نه دا چې بهرنیان اقتدار د شخصیتونو ترمنځ وویشي. یعنې همداسې ویره لرئ چې بهرنیان په ځانګړې توګه امریکا متحده ایالات به بیا هم د 2014 کال په څیر واک د دوو ټیمونو ترمنځ وویشي؟ ما چې در کومه ځایه له مختلفو لورو اورېدلې، متحده ایالات دا اراده نه لري چې د وحدت ملي ناکام خونړۍ تجربه او اشتباه بیا تکرار کړي. په سري الفاظو هم مسؤلین ویلي چې موږ دا اراده نه لرو. که تاسو د هغوی اعلامیې او مواقف هم تعقیب کړي، هغوی ټینګار کوي په دې چې افغانان باید په خپلو منځونو کې کښېني او د دې بحران لپاره د حل لاره پیدا کړي. او د متحده ایالاتو جمهور رئیس خو مخکې لاړ او ډېر په واضح الفاظو وویل چې که زموږ ځواکونه له افغانستانه ووځي نو دا حکومت د طالبانو په وړاندې مقاومت نشي کولی. باید موږ نور د دې سیمې پولیس نه یو. دا خبرو کې حقیقت ښکاري. افغانان باید کښېني او خپل مسایل په خپله حل کړي. علم دا ده چې ټول لوري دې ته متوجه سي، امریکایان نور وتل خپل یو مجبوریت ګڼي، وروستۍ فیصله یې کړې له افغانستانه به وځي، خپل فوزونه به دلته ما سره یوه اعلامیه که داسې نو علم دا ده چې اشتباه ونه پرېږدي چې افغانان کښېني او د بحران لپاره دا موضوع باندې نور هم غږیږو، خو یوه اعلامیه ده موږ سره ستاسو د ادرسه د انتخاباتو د نهایي نتیجې له اعلان وروسته خپره شوه. د انتخاباتو نتیجې وروسته اروپایي اتحادیې، کویټ او ځینو نورو هیوادونو د دغو نتایجو له اعلان څخه هرکلی وکړه، ولسمشر ته یې مبارکي ورکړه. هغې ترڅنګ هند هم و چې دغه مبارکي ورکړې ده. ولې ستاسو په اعلامیه کې یوازې د هند په وړاندې عکس العمل ښودل شوی دی؟ د دې دلیل څه دی؟ دلیل دا دی چې لومړی هېواد هند و چې مبارکي ورکړه، لومړی هېواد د اروپایي اتحادیې نه وړاندې او د نورو نه وړاندې. د همدې لپاره موږ هغه مهال یوازې د هند په ارتباط دا اعلامیه وکړه. ولې دریځ مو د ټولو په وړاندې همدغه هر هغه هېواد چې د یو تقلبي حکومت ملاتړ کوي، حمایت کوي، د تقلب نه ډک انتخابات تاییدوي، په داسې حال کې چې دا انتخابات له هیڅ پلوه هم د هیڅ معیار له مخې هم مشروعیت نه لري. معنا دا ده چې هغوی د افغانستان په ارتباط ښه اراده نه لري. متاسفانه یوازې هند متاسفانه هند تل په افغانستان کې د هغو حکومتونو څنګ ته په دې 40 کلونو کې ودرېدلی چې له بهره په افغانانو باندې تعمیل شوی. که شوروي اتحاد هم راغلی زموږ هېواد اشغال کړی، یو حکومت په افغانانو باندې تعمیل کړی، نو هند د هغه حکومت پر څنګ ولاړ. تل هماغه دوران د جهاد کې ډیلی د کابل د حکومت حامی پاتې شوی. سیاسی پلوه هم ملل متحد په جلساتو کې هم د عمومي اسامبلې د ملل متحد عمومي اسامبلې په جلساتو کې هم تل د شوروي اتحاد له موقفه حمایت کړی. وروسته له دې چې ناتو کابل اشغال کړی، د دې نه وروسته هم تاسو ګورئ چې هغوی تل د کابل د همدې تحمیلي تپل شوو حکومتونو تر شا ودرېدل. او نن چې یو څوک د دغسې انتخاباتو په نتیجه کې جمهور رئیس اعلان شوی چې نور یو لوری هم هغه نه تاییدوي،
د دې معنا دا ده چې هند غواړي همدغه اوسنی حالت دوام کړي، همدا جنګ، همدا د سیاسي لورو ترمنځ تصادم او نزاع. موږ تل غوښتي دي چې کابل حکومت باید د ټولو هیوادونو په ارتباط یو متوازن سیاست ولري، د هند او د پاکستان ترمنځ هم یو ته په بل ترجیح ورکړي. داسې نه چې افغانستان د هند او د پاکستان ترمنځ د نزاع باعث شي. متاسفانه چې د کابل حکومت تل یو پلو ته ودرېدلی، د بل په خلاف د غلطو سیاستونو له کبله افغانستان د رقیبو هیوادونو ترمنځ د رقابت او د جنگ په ډګر بدل کړل. تفاوت هم دومره دی چې تاسو ګورئ پاکستان کې یو کس زنداني کیږي او دلته د کابل حکومت مظاهرات ترتیبوي، پیسې مصرف کوي، د پاکستان خلاف شعارونه ورکوي. یو فرد چې په ډېر احترام سره بندي شوی ده، په ډېر احترام سره ډېر ژر خوشي شوی ده، نه تعذیب شوی، نه شکنجه شوی ده. ولې په هند کې د متحده ایالاتو د جمهور رئیس د سفر په دوران کې متصل د مسلمانانو په خلاف د متعصبو هندوانو له لوري پراخ جنگ پیل شوی، سلګونو وژل شوي، زخمیان شوي، جوماتونه وران شوي، جوماتونو ته اور اچوي، دوکانونو ته، مغازو ته، کورونو ته اور اچول شوی. او تاسو ګورئ د وحشت او بربریت صحنې هم چې په تلویزیونونو کې او په رسنیو کې منعکس کېږي. د کابل حکومت تندی هم نه دی ترې شوی، یو خبر هم له خولې نه. دا خو بیا بعض بلې خواته لاړ نشي. د حکمتیار صاحب یو د سولې داسې ورځې دي چې موږ 2 ورځې وروسته باید بین الافغاني خبرو ته لاړ شو. یو مهم سوال دام دی چې د سولې په برخه کې تاسو یوه طرحه لرئ او هغه طرحه چې کلونه وړاندې ډاکټر نجیب الله وړاندې کړې وه، څه توپیرونه پکې دي؟ موږ د سولې په ارتباط هغه مهال هم یو معقول طرحه وړاندې کړې وه چې که منل شوی وای او KGB او CIA په ګډه هغه سبوتاژ کړی نه وای، نو نن به له دغسې وضعیت سره مخامخ نه و. دا جنګ به د شوروي ځواکونو له وتلو سره سم او د نجیب حکومت له نسکورېدو نه وروسته د تل لپاره پای ته رسېدی. نن هم معتقد وو چې که زموږ طرح ته تمکین او اعتنا وشي دا بحران حل کېدلی. یو شباهت چې په هغه طرحه کې پکې و، ستاسو طرحه کې دی، ډاکټر نجیب الله په طرحه کې هم دا و چې مجاهدین دې راشي، یوه امن ځای دې ورته جوړ شي او په حکومت کې دې را شامل شي. عین طرحه ستاسو څو وخت وړاندې کړې وه چې د طالبانو لپاره د امن سیمې وړاندې شي. خلکو سره پوښتنه دا ده چې همغه مهال ستاسو په ګډون ډېری د جهادي ګروپونو ولې د ډاکټر نجیب هغه طرحه چې اوس یې تاسو وړاندې کوئ ونه منله؟ ډاکټر نجیب واضح طرحه نه درلودله، مواقف هم بدلیدل. هغه په ائتلافي حکومت ټینګار کول. موږ ورته وایو چې ائتلافي حکومت د حل لار نه دی، پرېږدي اقتدار یو موقت حکومت ته انتقال شي، بېطرف موقت حکومت، ائتلافي حکومت نه، او بیا 6 میاشتو کې انتخابات ترسره شي. تاسو یوازې په عمومي عفو باندې اکتفا وکړئ، درته کافي دی. دا ستاسو له حق نه زیات دی چې عمومي عفو ستاسو په ارتباط اعمال شي. ډاکټر نجیب بالاخره توافق وکړ، دا حکومت جوړ شو، غیر ائتلافي حکومت، بې طرفو څیرو باندې شامل حکومت. نجیب هم دا ومنله، ملل متحد هم دې سره توافق وکړ، د ملل متحد سرمنشي خاص استازي بینانسیبان هم دې سره توافق وکړ. دا کابینه جوړه شوله، وزیران له مختلفو هیوادونو نه راغونډ شول، تیار و چې له بینانسیبان سره یو ځای راشي کابل ته، او نجیب اقتدار هغه ته وسپاري. ولې KGB او CIA په ګډه دا پروسه سبوتاژ او تخریب کړه او نتیجه هم همدغه چې نن ورسره مخ. نن زموږ موقف دا دی چې باید د طالبانو سره بلا قید شرط مذاکرات پیل شي، د هغوی بندیان باید د حسنیت ثابتولو لپاره آزاد شي. د طالبانو سره د مذاکراتو لپاره باید دغسې یو مقتدر مرجع رامنځته شي چې د ټولو نظریات توحید کړی شي او ټول هم احتوا کړی شي. ولسمشر غني پرون ویل چې موږ د آیت تکمیل کړی دی او باور لري موږ پرې خبر نه یو، هېڅ لوری بل هم پرې خبر نه ده. دا د هغه د خوښې فیصله ده، دا د ارګ پرېکړه ده، د نورو په توافق فیصله نه ده.
نه له موږ سره په دې کې مشوره شوې ده، نه له بل هیڅ لوري سره مشوره شوې ده. داسې مرجع تر اوسه پورې رامنځته شوې نه ده، په دې باندې توافق نه دی راغلی. داسې ویره وینئ چې کیدای شي دغه بین الافغاني خبرې چې سبا نه بله ورځ باید ترسره شي لغوه شي؟ مسؤلیت به د هغه چا په غاړه سي، غلط موقف نیسي، اظهارات غلط دي، جنگي اظهارات دي، د نفرت نه ډک اظهارات دي. نو غواړي چې دغسې اجماع رامنځته شي. ویره لرئ چې دا مذاکرات نه کېږي؟ هر نه دا چې مسؤلیت د هغوی په غاړه وي، اما دا چې مذاکرات به نه کېږي زه ګمان نه کوم. مذاکرات به حتما کېږي. ولې هغه نیټه چې ټاکل شوې ده په هغه نیټه وګورو چې په هغه نیټه کېږي که نه. دا هم زیات مربوط ده د امریکا تصمیم پورې. که هغه جدي نو زه ګمان نه کوم چې ارګ دې وتوانېدلی شي د هغوی د تصمیم په وړاندې خنډ شي. په هغوی جدي معلومیږي. دا هیات باید جوړ شي. که ارګ نه غواړي دا هیات جوړ شي، باید نور لوري چې احساسي مسؤلیت کوي، غواړي دا وضعیت بدل شي، دا جنګ پای ته ورسي، هغه باید تصمیم ونیسي له طالبانو سره مذاکرات پیل کړي. ضرورت هم بیا دې ته نشته چې د هغوی لپاره موږ مذاکرات وځنډو. نور لوري باید کښېني، په څو خبرو توافق. یو له طالبانو سره مذاکرات پیل کوو، خپله طرح توحید کوو، خپل موقف توحید کوو، هیات ټاکو، د هیات صلاحیتونه مشخص کوو، طالبانو سره مذاکرات پیل کوو. که دا مذاکراتو ایجابوله چې موږ یو موقت حکومت توافق وکړو، دا باید یو اوربند باید زموږ لومړنۍ غوښتنه وي، دایمي اوربند چې په ټول افغانستان کې هم هغه څه چې طالبان ورسره موافقه نه کوي. طالبان دې سره موافق دي که مذاکرات پیل شي او د هیات له هغو سره کښېني، دې سره موافق دي. که یو څوک مخالفت کوي، په جنګ ټینګار کوي، نو بیا مسؤلیت د هغوی په غاړه د سولې هوکړلیک نه راوروسته چې کوم د جنګ یو نوی ډول پیل شي، تاسو ولیدل چې په مختلفو ولایتونو کې افغان ځواکونه په هغې کې ووژل شول، ولسي وګړو ته زیان واوښته. د سولې له هوکړلیک وروسته دغسې جنګونه څه ډول باید داسې وضعیت نوی رامنځته شوی؟ متاسفانه هم داسې وشول. ولې دا په د مذاکراتو او توافقاتو کې ګمان کوم شامل نه و چې یوه اونۍ ټاکل شوی چې باید تشدد راکم کړی شي او چې عملي شو. سره له دې چې مختلفو لورو خپله ټوله هڅه کړې ده چې په همدغه موده کې هم ځینې عملیات ترسره کړي چې د سولې په وړاندې خنډ شي. ولې ونه شول؟ په هغه یوه اونۍ چې ټاکل شوی آرامه تېره شوله چې ټول لوري هم او افغانان هم په دې باندې راضي وو. لږه نه خو دا شامل نه و چې له دې یوې اونۍ وروسته به هیڅ ډول شتې نه رامنځته کېږي. دا په دې توافق کې نه و شامل. وروستی خبره، وخت خلاص دی. د نتیجهګیري په توګه، د جمعبندي په توګه د راتلونکو بین الافغاني مذاکراتو لپاره ستاسو وروستی وینا اورو. دا مذاکرات باید پیل شي او په همدغه معینه نیټه پیل شي. د دې لپاره باید دلته دوه کارونه وشي. لومړی داسې یو مرجع جوړه شي چې د سولې په ارتباط وروستی تصمیم ونیول شي او د هغوی تصمیم د ټولو مؤثرو اغېزمنو لورو نظر هم منعکس کړي. همدا لوری باید طرح جوړ کړي، همدا مرجع باید هیئت وټاکي، د هیئت ترکیب په ارتباط تصمیم ونیسي. ضرور نه ده چې دا هیئت ډېر لوی وي. د سولې مثلا باید په دوو برخو موږ وویشو. یو د جګړې پای ته رسول، په یو دایمي اوربند باندې توافق، یو موقت حکومت او نظام رامنځته کول چې دا جګړه پای ته ورسوي. بل د افغانستان راتلونکی دی، راتلونکی نظام څرنګوالی، اساسي قانون، دا د خلکو مدني او اسلامي حقوق، دا مسائل باید موږ دوم پړاو ته محول کړو. لومړی اساسي پړاو دا ده چې مذاکرات پیل شي، په اوربند باندې توافق وشي، یو موقت حکومت رامنځته شي ټولو لورو ته د منلو وړ، او دوم پړاو یې دا چې د راتلونکي نظام به مو څنګه وي، د اساسي قانون څه ډول دی، چې په دې کې بیا لازم دا ده چې د ډیرو زیاتو نورو مؤثرو لورو نظر هم باید شامل وشي. یعنی لومړی یو محدوده حلقه باید د معاصرو اغېزمنو لورو ترمنځ رامنځته شي چې زموږ طرح دا ده چې همدا څلور مطرح لوري کفایت کوي. دوی باید کښېني، هیئت باید جوړ کړي، د تصمیم همدغسې یو مرجع رامنځته کړي او د طرحې سوله. ولې په دوم پړاو کې
بیا یو داسې شورا ته ضرورت ده چې په هغه کې ډېر نور مؤثر اغېزمن شخصیتونه هم شامل دي. ډېره مننه. موافق اوسئ. کور مو ودان چې وخت مو راکړ. الله موافق اوسئ. ګران لیدونکو زموږ مرکه همدومره وه. تر بیا مو الله مل شه.